نن درته یو داسې کنټیکټ یو داسې لاره ښیم یو داسې سکیجول درکوم چې تاسو به د هغه له برکته بالکل په خپله د انګلیسي ویلو قابل شئ. نه به د یو ملګري ضرر کوي، نه به د یو استاد ضرر کوي، بالکل په خپله هم تاسو بغیر د معلوماتو څخه به تاسو په انګلیسي ژبه کې روانې خبرې کوئ. تاسو به دوستان خپلوان هم حیران شي. تاسو به روانې خبرې کوئ بالکل بغیر د یو استاد بغیر د یو ملګري څخه. نو هغه کنټیکټ هغه لاره کومه ده چې ستاسو ته ښیمه، نو موږ سره پاتې شئ او د ویډیو طرفه یې وګورئ. هغه د SMR ډېر ساده، تاسو به ډېر زیات لیدلی وي او ډېر زیات به یې ووینئ او کله چې ورسره مخامخ شوي هم یې SMR تاسو سکرین ښکاري. د دغو له برکته تاسو په میلیونونو جملې جوړولی شئ. په میلیونونو کسانو سره د همدغو سکیجولونو له برکته خبرې هم کولی شئ. نو که غواړئ چې په دغه ډېر پوه شئ چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي، ولې مهم دي چې موږ باید دا زده کړو، نو موږ سره پاتې شئ او ځان پوه کړئ. فرسټ آف ال لومړی از ډېر زیات کارېدونکی ده، بالکل په انګلیسي ژبه کې ډېر زیات کارېږي، یو ډېر عام لفظ هم ده از. خو از د هی شي اټ فعلي ضمیرونو لپاره استعمالیږي. له دغو دریو څخه بغیر از بې معنا ده. از یوازې د هی شي اټ فعلي ضمیرونو لپاره استعمالیږي. از یو څو اګزامپل یې درکوم چې تاسو پکې ډېر زیات پوه شئ، ډېر زیات په یو څو مثالونو څخه تاسو ډېر زیات پوهیږئ. he is a doctor. he is a doctor. هغه ده یو ډاکټر. he د he لپاره موږ دلته is استعمال کړی ده. he is a doctor. هغه یو ډاکټر ده. he is a doctor. هغه یو ډاکټر ده. یو بل مثال she د she لپاره هم is استفاده کیږي. she د هغې ښځې. she is a woman. هغه ده یوه ښځه. که موږ ټوله ورځ وایو چې she a woman هغه ښځه، she woman هغه ښځه، نو دا کومه خاص معنا نه لري، کوم ځانګړی تلفظ نه لري، د دې باندې څوک نه پوهېږي. که موږ ورسره is یو ځای کړو نو بیا دا جمله ډېره زیاته مکملېږي. she is a woman هغه ده یوه ښځه. she is a woman هغه ده یوه ښځه. همدارقم د it لپاره هم is استعمالیږي. it is a car هغه یو موټر ده. it a car هغه یو موټر، هغه یو موټر، یا دا یو موټر. it is a car هغه ده یو موټر، هغه ده یو موټر. دلته موږ د he she it لپاره is استعمال کړی ده. همداسې په زرهاو په میلیونونو جملې تاسو بغیر له یو استاد بغیر له یو ملګري څخه جوړولی شئ. خو یوازې دا په یاد ولرئ چې د is یوازې د he she it فعلي ضمیرونو لپاره استعمالیږي. he هغه سړی، she هغه ښځه، it هغه بیجان کوم څه چې سان نه لري، یوازې is د همدغو لپاره استعمالیږي. نو د is یوازې د he she it فعلي ضمیرونو لپاره استعمالیږي. دوهم ام هم تاسو ډېر زیات لیدلی ده چې د یو شخص لپاره اشاره کوي. هغه شخص چې خبرې کوي، متکلم لپاره یوازې موږ استعمالولی شو. خو دا یوازې د I فعلي ضمیر لپاره استعمالیږي. یوازې د I فعلي ضمیر لپاره استعمالیږي. I am زه یم. تاسو وایئ چې یاره زه یو هلک یم، نو موږ به څرنګه وایو؟ I boy زه هلک، زه هلک. که موږ ټوله ورځ وایو چې زه هلک، نو په دې باندې څوک نه پوهېږي چې زه هلک. دا خو بهتره ده چې ته هلک. نو که موږ په انګلیسي ګرامر ډېر پوه شو، نو موږ داسې جملې ډېرې زیاتې لوستلی شو یا ډېرې زیاتې حل کولی شو په خپله بغیر د استاد څخه. موږ به څرنګه وایو چې زه یو هلک یم؟ I a boy زه هلک. دا دومره خاص معنا نه لري. که موږ ورسره یو ځای کړو، که موږ ورسره یو ځای کړو، دا جمله به ډېره زیاته مکمله شي، یو پوره جمله به شي. I am a boy زه یو هلک یم، زه یو هلک یم. I am a boy زه یو هلک یم. څو نور مثالونه در کوم چې تاسو ډېر زیات پوه شئ. I am a student زه یو شاګرد یم. I a student زه شاګرد. I a student زه شاګرد. دا چېرته داسې خاص معنا نه لري، کومه تلفظ نه ورکوي. که موږ ورسره یو ځای کړو، بیا ورته وایو چې I am a student زه یو شاګرد یم.
I am a teacher. زه یو استاد یم. موږ د am له برکته په میلیونونو جملې د متکلم لپاره جوړولی شو. I am a boy. I am a student. I am a teacher. I am a driver. موږ په میلیونونو جملې د am له برکته بغیر د استاد څخه، استاد به نه وي، یو ملګری موږ ته کومک نه راکوي، بلکې موږ به پخپله جوړو بغیر د استاد څخه. نو am یوازې د I فعلي ضمیر لپاره استعمالیږي. I am a boy. داسې په میلیونونو جملې جوړولی شو. دریم، هغه شی چې د جمع نومونو لپاره استعمالیږي. دریم are د وی یو دی فعلي ضمیرونو لپاره استعمالیږي، خو ستونزه are یوازې د جمع نومونو لپاره. وی فعلي ضمیر د موږ ده، یعنی موږ، د دوی یا هغوی، او یو تاسو یا ستاسې. are یوازې د وی یو دی فعلي ضمیرو لپاره استعمالیږي، خو are د جمع نومونو لپاره استعمالیږي. موږ is د he she it فعلي ضمیرونو هغه یوازې د مفرد نومونو، is د مفرد نوم لپاره، I هم د مفرد نوم لپاره، is د مفرد نومونو لپاره، am هم د مفرد نوم لپاره، خو یوازې are د جمع نومونو لپاره استعمالیږي، هغه نومونه چې جمع وي. are د وی یو دی فعلي ضمیرو لپاره استعمالیږي. نو زه تاسو ته یو څو اګزامپل درکوم چې تاسو څومره ډېر زیات پوهیږئ. که موږ ووایو که نه چې موږ هلکان یو، موږ به څه رقم وایو؟ we is boy. موږ د هلک. we is boy. موږ د هلک. دا جمله ګوره ډېره زیاته غلطه ده، بالکل بې معنا ده. نو تاسو که غواړئ چې ډېر زیات پوه شئ نو تر پایه واورئ. we د جمع نومونو لپاره موږ یوازې are استعمالولی شو. we are boys. موږ هلکان یو. د اګزامپل باندې تاسو ډېر زیات پوه شئ. ګوره we are boys. موږ هلکان یو. همدا رقم د دې لپاره، دې مطلب هغوی لرې دي، هغو لپاره هم are استعمالولی شو، ځکه چې دې جمع دي که نه، دوی یا هغوی د خو جمع شو که نه. موږ د دې لپاره is نه، am نه، بلکې are استعمالولی شو. نو they are a classmate. دوی همصنفیان دي. they are classmate. دوی همصنفیان دي. که موږ وایو چې they am classmate، دوی یم همصنفیان، دا څومره غلطه راځي، ډېره زیاته غلطه ده. ګوره تاسو تلفظ نشئ کولی. که موږ ورسره they are classmate، دوی دي همصنفیان یا دوی دي همصنفیان. همدارقم یو بل اګزامپل د یو لپاره، you is my girlfriend. تاسو د زما نږدې ملګری. دا ډېره زیاته غلطه شوه. که موږ ورته you are my girlfriend، تاسو یی زما نږدې ملګری. you are my girlfriend، تاسو زما نږدې ملګری یې. همدارقم تاسو میلیونونه جملې خو د جمع نوم لپاره are استعمالو، د مفرد نوم لپاره is استعمالو، او د متکلم خبرې کوونکي لپاره چې ځان ته پکې اشاره کوو هغه یوازې am استعمالولی شو. نو دغه ډېر زیات مهمې جملې وي. که تاسو دغه کنټیکس صحیح تلفظ زده کوئ نو تاسو په میلیونونو جملې، په زرهاوو جملې بغیر د استاد، بغیر د ملګري، بغیر زما څخه تاسو جوړولی شئ. نو دغه معلومات در سره وکاروئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.